سورة الانشقاق مکی سورت تی پدی کی 15 آیتونه دی. لوی خبره پکې دا بیان شوې دی چې ای انسانه ته به لازم د خپل رب سره ملاویږي. که عمل دی خیر نو جزا به هم ډېره ښایسته او که عمل دی د شري نو بیا سزا هم ډېره خطرناکه ده. بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کله چې اسمان وچوي. اذا السماء انشقت کله چې اسمان وچوي. واذنت لربها وحقت او غوږ کېږدي رب خپل ته اولئک دا د دې سره ماتېدل یا غوږ یې ښودل. یعنې لایق دی اسمان له چې غوږ کېږدي الله ته، یا لایق دی اسمان له چې د قیامت ته هیبت ته لاسه وچوي. واذا الارض مدت او کله چې ځمکه راښکلی شي. والقت ما فيها وتخلت او راغوزار کی هغه څه چې په هغې کې او خالي شي. ځمکه کې چې څه ده به قیامت ته نږدې راوځي، که خزانې دي که انسانان دي که هر څه دي. واذنت لربها وحقت او غوږ به کېږدي رب خپل ته او لایق ده چې غوږ کېږدي. نو په دغه ورځ به انسان ملاویږي الله سره مخامخ کېږي به. يا أيها الإنسان أي إنسانا إنك كادح إلى ربك كدحا يقينا تمشقت كونك برسيدوك رب خفلتا فمشقت كولو سرا فملاقين ملاويدنك داغ سرا. يعني تكوشيش كونك بخفلو عملونو كي بكوشيش كي اخفل رب تبرواني داغ سرا وملاويك. بیا ستا د عمله پورې خبره ده. نو فاما من اوتي کتابه بیمینه بس هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه په ښي لاس سره فسوف یحاسب حسابا یسیرا نو زر ده چې حساب به وکړی شي د هغه سره حساب اسان. حدیث عرض وی عرض الله به ورته صرف هغه ګناهونه رایاد کړي، بیا به ورته ما معاف کړي. مناقشه به ورسره نه کوي چې ولې او څنګه، ځکه چې الله چا سره مناقشه وکړه هغه به جهنم ته ځي. وینقلب الى اهله مسرورا او واپس به شي خپل اهل ته خوشحاله. اهل نه مراد څوک دي؟ جنتیان، جنت کې چې کومې حورې دي غلمان دي هغوی ته به واپس شي خوشحاله. واما من اوتي كتابه وراء ظهره او هر هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته عملنامه د هغه وروستو د شا د هغه نه، او هر هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته عملنامه د هغه وروستو د شا د هغه نه شا د طرف نه به ورکړی شي. فسوف يدعو ثبورا نو زر ده چې رابلي به هلاکت لره. ویصلا سعیرا او داخلیږي به اور سوځونکي ته. دنیا کې د څه حالو؟ انه کان فی اهله مسرورا یقینا دی په اهل خپل کې خوشحاله او تکبر کو غافل او د الله نه. انه ظن ان لن یحور یقینا د ګمان کو چې هیڅ چیرې به واپس نشي الله ته. بلا ان ربه کان به بصیرا بلکې یقینا رب ده او په ده باندې لیدونکی. الله خو د هر څه لیدل کنه. فلا اقسم بالشفق نو خامخا زه قسم کوم په سوروالي د ماښام. واللیل وما وسق او په شپه او هغه څه چې شپې راجمع کړي دي. والقمر اذا اتسق او په سپوږمۍ کله چې پوره شي. قسمونه ولې خوري الله؟ لترکبن طبقا عن طبق خامخا تاسو به سواره شئ په یو حال پس د بل حال نه. په قسمه قسم احوالو به تېرېږي لازم. د مکې مشرکانو به دا وي که نه، وایي چې موږ مړه شو بس خاورې به شو ختم به شو. الله وایي نه 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 داسې نه ده.
قسمونه وخړو الله چې تاسو به د مرګ نه بعد په ډیرو مراحلو تیریږئ، امتحانونه دي، برزخ دی، بیا آخرت دی، بیا جنت دی، جهنم دی، احوال به راځي. هدې کې د دا خبره پرته لري چې دنیا کې انسان په قسمه قسم احوالو تیریږي. فما لهم لا يؤمنون، نو څه وجه د دوی لره چې ایمان نه راوړي. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې قرآن دوی سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون، بلکې هغه کسان چې کفر کړی دی دروغجن ګڼي قرآن یا آخرت. والله اعلم بما يوعون، او الله پوه دی په هغه څه چې دوی راجمع کوي په سینو کې. یعنی د مکې مشرکانو د قرآن په باره کې د یقینو چې دا د الله کلام دی، په زړه کې دا خبره وه. الله وایي زه خو د دوی په زړونو باندې عالم یم. فبشرهم بعذاب ألیم، نو زیری ورکه دوی ته په عذاب درناک سره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک. لهم أجر غير ممنون، هغوی لره اجر دی نه ختمیدونکی.